جنگ ناکامي ده، جنگ ویر دی، ژړا ده، نقصان دی. نو موږ سوال دارې دواړه طرفه کړو چې موږ ته دا ګیټ د شینواري طرفه خپل ګیټ اسانتیا جوړه کړي. دا کوم مشکلات موږ ته پروت دی دا زموږ نه اوچت کړه چې افغانستان کې بدامني وي نو 100% زه تاسو ته وایم چې افیکټ اثر چې کوم د پاکستان ته رسیږي. د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو څخه 50 تنه قومي مشرانو د ضلع خیبر قبایلي مشرانو سره 13 مارچ میاشت کې لیدنه د ماسل خان شینواري په دغه حجره کې کړې وه. ماسل خان وایي چې د هغه د حجرې دروازې د دواړو خواو خلکو ته خلاصې دي او په دواړو هیوادونو کې د امن، سولې او سوکالۍ پلاوی دی. بیا د هغوی چې کومې خبرې وي هغه موږ واورېدې او بیا موږ چې کوم د پاکستان د حکومت اعلی چارواکي وو د هغوی سره موږ بیا کېناستو خبرې مو وکړې. نو په هغې کې هغوی چې کوم ذمهوار خلک وو د حکومت هغوی موږ ته دا ډاډګیرنه راکړه چې انشاءالله تعالی زموږ هم دا خواهش دی او دا هم تمنا ده چې د افغانستان او د پاکستان د خلکو او د حکمرانو ترمنځ دا داسې یو ماحول جوړ شي چې دا کومې مشکل دی چې دا حل شي. د جرګې لوی مقصد د ډیورنډ کرښې دواړو لورو میشت قومونو ته پرته له ویزې او پاسپورټ په تورخام لاره آزادانه تګ راتګ دی. د مزایلو په دې دانچو کې ما ګلان کرلي دي او ټول دنیا ته مې دا پیغام دی چې جنگ ناکامي ده، جنگ ویر دی، ژړا ده، نقصان دی. مهرباني ده وشي چې زده شي زما غور وغواړ شي دې لپاره ماله. شیرمس شینواری د خیبر پښتونخوا اړوند تورخام سیمې اوسیدونکی دی. نوموړی وایي چې د جرګې پیل هغه او په ننګرهار کې میش د هغه خپلوانو کړی و. د هغه ډیری خپلوان د ننګرهار ولایت اړوند تورخام کې میش دي او په پوله سختۍ او اغزنتار لګېدلو نه وروسته ډیر ستونزمن شوي دي. چې کومه جرګه وشوه د دې جرګې نه پس زموږ مشران دا ټول ډېر غټ غټ مشران را سره یي هغو مخکې خپل پروګرامونه میټنګونه راته کړي هغه په خپلو میټنګو ګډېدلي دي. زموږ راتګ د خالي جرګې پورې دی چې هغه جرګه موږ یو ځل برتګ وکړو بیا واپس راشو. نو موږ سوال دارې دواړه طرفه کړو چې موږ ته دا ګیټ د شینواري طرفه خپل ګیټ اسانتیا جوړه کړي. دا کوم مشکلات موږ ته پروت دی دا زموږ نه اوچت کړه لکه څنګه چې مخکې وو. قبایلي جرګې مشران د افغانستان د جرګې د ځواب په انتظار دي. دوی به افغان ولس او چارواکو سره خبرو اترو لورځي. شفیق شیر د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی او ضلع خیبر اوسیدونکی دی. نوموړی د افغان جرګې د غړو ډیر شکرګزار دی او وایي چې په تیرو 3 او یا کالو کې چا داسې کار نه و کړی. شفیق شیر باور لري چې د جرګې نتیجه به ډیره ښه وي او قبایلي مشرانو جرګې غړو اړوند ادارو مشرانو سره خبرې اترې شوي. افغان کلر یو کبري دا یو ورونه یو سره دا به هغه خبره نه غلطه چې زه وایم چې دا دواړه د یو بدن حصه دي. چونکې موږ لپاره د افغانستان سټیبیلیټي ډېر زیات امپورټنټ دی. چې افغانستان کې سټیبیلیټي وي نو پاکستان به ترقیم کې پاکستان کې به امن وي. چې افغانستان کې بدامني وي نو 100% زه تاسو ته وایم چې افیکټ اثر چې کوم د پاکستان ته رسیږي. نو موږ دا کوشش کوو چې دواړه هیوادونو په منځ کې داسې لیجسلیشن وکړو دارنګې میټینګونه وکړو هلې ځلې وکړو چې په یو څه ابزرویشن دي چې هغه موږ ختم کړو. زموږ چې پاکستانیانو کوم ابزرویشن دي چې هغه افغانستان حکومت یې ختم کړي. ځایي مشران وایي چې برما، لاوس او تایلینډ هیوادونو د پولې سره نږدې میشت خلک راشه درشه د ویزو نه بغیر کوي. نو د تورخام پولې دواړه اړخه میشت پښتانه هم د خپلو هیوادونو څخه داسې اسانتیاو په کلکه غوښتنه کوي ځکه چې په قبایلي سیمو کې فابریکې، زراعت او صنعت نشته. د ډیری خلکو روزګار ترانسپورټ او تجارت دی. ځایي خلک د تورخام لارې بندیز په اقتصاد گزار او ځوانان بیروزګار کولو یوه منصوبه بولي. مدثر شاه، ډویچه ویله، خیبر.